او دغه شانته مکحول الشامی رحمه الله فرمایي من اوا الى فراشه ثم لم يتفكر فيما صنع في يومه کم انسان چې د شپې خپل په کمبل او په بستر پریوزي او دا سوچ نه کوي چې ما په دې ورځ کې ګناه کړی ده که مې نه ده کړی عمل د خیر مې کړی که عمل د شر مې کړی نیک کار مې کړی که مې بد کار کړی هغه کار مې کړی چې الله رانه خوشحاله ده او که مې هغه کار کړی چې الله رانه څخه ناراضه ده مطلب دا ده وإن عمل خيرا حمد الله وإن أذنب استغفر ربه عز وجل سوچ کوي فکر کوي د شپې په کمبل کې چې نن ورځ ما د الله سره تعلق جوړ کړی دی که نه که د الله سره تعلق جوړ کړی نیکی یې کوله د الله حمد ووایي د الله ثنا به ووایي خوشحاله وسي او که چیرې د ده نه ګناه سوې وه ګناه یې کړې وه نو د الله جل جلاله څخه به بخښ وغواړي مغفرت به ځینې وغواړي وإن لم يفعل كان كمثل التاجر الذي ينفق ولا يحسب حتى يفلس ولا يشعر وای که چیرې یو انسان د ورځې ژوند ورباندې تیریږي سهاریږي ماښام سي سهار سي ماښام سي سهار سي ماښام سي دی سوچ نه بندوي د شپې د خپل ځان سره فکر نه وهي چې ما د ورځې ګناه کړی ده که مې ثواب نیک کار کړی دی د دې مثال داسې ده لکه یو سړی چې تجارت کوي روان دی تجارت دی او په تجارت خرچم کوي خو حساب نه کوي کال چې پوره کېږي چې کله د حساب کوي نو دی به تاواني سوی ځکه چې یو سړی تجارت کوي نو خامخا به کلکولیټر ورسره حساب کوي چې دې شي کې ماته دونه ګټه ده په دې سودا کې ماته دونه نقصان دی په دې تجارت کې په دې مال کې ماته دونه ګټه ده دونه مې نقصان دی نو که ګټه وه هغه کار کوي او که نقصان وه هغه کار نه کوي نو ځکه تجارت بیا مخ ته ځي که یو سړی تجارت ګټې او تاوان ته نه ګوري هسې مخ ته رواني نو دا انسان به مفلسه سي انسان به غریب سي انسان به ولویږي انسان به په ګدایي باندې ولویږي خدای به هېڅکله سرمایهداره نه سي او تجارت به هم مخ ته ولاړ نه سي دغه حال د هغه انسان دی چې د شپې او د ورځې فکر نه کوي په خپل ځان باندې چې ما ګناه کړې ده او که مې نه ده کړې علماء کرام فرمایي وی الله جل جلاله په بعض کتابونو د آسماني چې نازل کړي په بندگانو په هغه کې لیکلی دی چې عبدي انی ملک لا ازول ای زما بنده زه داسې بادشاه یم چې زما بادشاهت هېڅکله ختمېدونکې نه ده زه داسې بادشاه یم چې زما بادشاهي ختمیږي نه د دنیا بادشاهیان یو ورځ وزیر اعظم وي بل ورځ بیا نه یو ورځ چیف سیکرټري بل ورځ بیا هسې په تړو کې ګرځي دوه ورځو بادشاهي د ګرځي کرسۍ کې د الله جل جلاله داسې بادشاهي ده چې هغه همیشه دایم و قایم ده د اسمانونه په اسمانو کې چې څه اشیا دي مځکه په مځکو کې چې څه اشیا دي دا ټول د الله جل جلاله په قدرت چلیږي په دې ټولو باندې الله رب العالمین مالک ده د دنیا او د آخرت چې څه شیان دي ټول د الله جل جلاله سربیره د الله جل جلاله بادشاهي ورباندې چلیږي الله تعالی څه فرمایي عبدي دا یو خبرداری ده دا یو دمکی ده یو اعلامیه ده یو پوهنه ده مسلمانانو ته چې بنده زما انی ملک لا ازول ای بنده زه داسې بادشاه یم چې زما بادشاهي ختمیږي نه نو څه وکړه فاطعنی فیما امرتک په کوم څیز باندې چې ما تا ته امر کړی ده هغه ومنه چې څه مې درته وویل هغه ومنه او وانتهي عما نهیتک عنه د کوم شي څخه چې ته مې بند کړی ته مې منع کړی د هغه شي څخه منع سه حتی اجعلک حیاتا لا تموت عبدي تر دې چې زه ستا ژوند خوندور بهترین نیکی والا او شپ حسرت باندې ژوند درکم وانا الذي اذا اقول للشيء كن فيكون الله تعالی فرمای چې ستا خوښه ده که نیکي کوې که بدي کوې خو زه داسې ذات یم چې چاته مې وویله چې هر شي ته مې وویله کن فیکون هغه شی ته چې زه ووایم اوسه هغه شی بس کېدونکی ده نو زه داسې پروردګار یم ځکه الله تعالی درته وایي چې نو زما خبره ومنه د کوم شي څخه چې مې منع کړی د هغه شي څخه منع سم بعضې حکما فرمایي چې خلک ورته راله وایي ما ته څه وصیت وکړه ما ته څه ووایه چې زه خبره ومنم نو هغه حکیم ورته وصیت کوي وایي چې د خپل پروردګار سره جفا مه کوه د خپل پروردګار سره جفا مه کوه خو د خپل پروردګار سره سره د نه جفا کېدو د مخلوق سره هم جفا مه کوه اوس د خپل نفس سره هم جفا مه کوه د الله تعالی سره جفا څه شي ده ان تشغل بخدمت غیره د خپل خالق د خدمت څخه ما سوا د بل چا خدمت باندې مشغول کېږي دا د خپل پروردګار جفا ده نو چې ته د الله جل جلاله د خدمت نه سوا د بل چا خدمت شروع کړې دا ستا د پروردګار سره جفا ده او جفا د خلق سره دا ده چې ته د خلکو سره جفا کوې نازواني کوې بېوفایي کوې هغه دا ده
چې د خلکو په مخ کې ته د هغه نوم په بد باندې اخلي د یو چا نوم د خلکو په مخ کې په بدو الفاظو اخلي دا ستا د مخلوق سره جفا ده او ستا د خپل نفس سره د خپل ځان سره جفا د خپل ځان سره ظلم هغه ده چې ته تهاون کې سستی کوي په فرایضو د الله تعالی باندې د الله تعالی فرایض نه منې د الله تعالی هغه خاص اوامر هغه نه منې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعظم الذنوب عند الله اصغرها عند الناس واصغر الذنوب عند الله اعظمها عند الناس رسول الله مبارک فرمایي وای ډیر کله داسې وي چې دا ګناه وي ګناه د خلکو په نسبت باندې ګناه ډیره کوچنی وي ډیره کمزوري وي هغه ګناه پر ګناه باندې نه حسابو لیکن د الله په نسبت باندې هغه ګناه ډیره غټي او کله کله داسې وي چې د مخلوق په نسبت باندې هغه ګناه ډیره غټه وي خو د الله جل جلاله په نسبت باندې هغه ګناه ډیره وړه وي ډیره کوچنی وي نو ګناه ته په ګناه وایو که وړه وي که غټه وي که کوچنی وي که غټه وي ګناه ته په ګناه وایو